بسم الله الرحمن الرحیم. زمونږه نننی درس په پی ایچ پی لینګویج کې لیکچر نمبر 4 څلورم نمبر درس دی که نه. نننی درس کې زه تاسو ته د پی ایچ پی شروع کوم او پریکټیکل پی ایچ پی موږ سٹارټ کوو. په دې خو پوه شوي چې زیم انسټالیشن به موږ کوو او د زیم انسټالیشن نه پس به راځو زیم به تاسې په دې سیستم کې څنګه کوئ رن کوئ وئ. خو کله چې زیم موږ رن کوو د هغې لپاره اولنۍ خبره دا ده چې پورټ ایډرس باید چینج کړو. زیم کې حتما پورټ ایډرس چینج کول ضروري دي ځکه د اپاچې سرور د رن کولو لپاره پورټ ایډرس باید بدل شي. دا پورټ ایډرس دی. دلته تاسې کنفیګر ته راشئ، په اپاچې باندې کلیک کوئ او بیا تاسې په دې کې پورټ نه بلکې لیسن په نوم باندې سرچینګ تاسو وکړئ یا دلته اتیا ولیکئ، اتیا سرچ کړئ. په دې پورټ ایډرس ته پورټ نه دی لیکلی، موږ تېره ورځ پورټ سرچ کولو که نه. دلته لیسن او دغه لیسن چې دی دا به تاسې ګوره یو د سرور نیم لوکل هوسټ دی، که دا چینج بیا به هم کار نه کوي. دا به اتیا ساتو موږ خپله. او دویمه خبره پکې څه وه موږ سره، دویمه خبره پکې دا وه چې تاسې به هغه پورټ ایډرس بدلوئ کوم چې زموږ لپاره په سیستم کې پکار وي. ګورئ کنفیګ کې به تاسې په دې کلیک کوئ، شی به سرچ کوو موږ دوه اتیا، ما دوه اتیا کړی دی، اتیا یې دا نو ما دوه اتیا کړی. تاسې به هم چې دی دا لیسن څو کوئ ورته دوه اتیا درې اتیا، خو اتیا به یې نه ساتئ ځکه د سرور پورټ او دا پورټ باید څنګه یې فرق وکړي. هغه هم اتیا دی، دا هم اتیا یي، نو دا به ورته تاسې زیات کړئ یا کم کړئ چې هغې لوکل هوسټ ایډرس سره چې دی فرق وکړي. موږ هغه چینج کړی و، خو چینج کول د څه په کار دی موږ سره د دې په کار دی. اوس د دې نه وروسته چې کله موږ دا چینج کړو بس دا هم تاسې رن کړئ او دا هم رن کړئ، دواړه به تاسې رن کړئ. مایسکویل او اپاچي دواړه به سیستم کې څنګه کوو موږ رن کړو. د دې د رن کېدو نه وروسته به موږ سبلایم ایډیټر ته راځو. سبلایم ایډیټر به تاسې اوپن کړئ او د دې ایډیټر د اوپن کېدو نه وروسته به فایل ته راشئ او نوی فایل به کریټ کړو. د پی ایچ پی فایل همیشه دپاره موږ چې ثبت کوو ګوره مین فایل هغه انډیکس فایل چې موږ ورته وایو د هغې ایکسټینشن به همیشه څه وي موږ سره پی ایچ پی وي. تاسې هم دا فایل ثبت کړئ، خو د دې فایل د ثبت کولو لپاره سی ډرایو ته باید راشو او په سی ډرایو کې زیم فولډر ته باید راشو. په زیم کې به تاسې چې دی ایچ ټي ډاک یا ایچ ټي ډي او سی ایس ډاکومنټس معنا لري که نه. په دې کې به کلیک تاسې وکړئ، دلته ډایرکټ هم ثبت کولی شئ او یو فولډر ورته هم موږ کولی شو دلته څنګه کړو جوړ کړو. په همدې ځای کې یو نوی فولډر به زه ورته کریټ کړم، دې فولډر ته به نوم ورکړم فار ایگزامپل زیکس. ما تاسو ته ویل چې د فولډر نوم او د فایل نوم که یو شانتی نو د دې فایده موږ سره دا ده چې هلته کله موږ دې رن کوو د رن کولو په ټایم کې به چې دی د فولډر او د فایل د ایډرس ورکولو ضرورت به نه وي، صرف د فایل ایډرس به موږ ورته ورکوو. یعنې موږ به داسې ولیکو زیکس ډاټ څه شي پی ایچ پی، یا مثال انډیکس لیکو نو موږ به فولډر ته څه نوم ورکوو انډیکس به ورکوو ورته. دا به ثبت کړو. د دې د ثبت کېدو نه وروسته دا خو د پی ایچ پی فایل دی موږ سره که نه. موږ به د پی ایچ پی کوډ لومړنی سینټکس د پی ایچ پی موږ سره دا دی پی ایچ پی سینټکس. موږ د پی ایچ پی سینټکس داسې دا کو سټارټ کوو پی ایچ پی او د هغې نه پس چې کوم دی کلوز کوو بیرته چې پی ایچ پی، یعنې په سر کې کویشن مارک لیکل کېږي، بیا د هغې نه وروسته پی ایچ پی موږ لیکو، بیا وروسته کویشن مارک بیرته پی ایچ پی څنګه کوو کلوز کوو یا اینډ ټیګ ورته ږدو موږ. دا دوه ټیګه چې دي دا تاسې د ایچ ټي ایم ایل په داخل کې هم لیکلی شي، د ایچ ټي ایم ایل نه بهر هم لیکلی شي، د ایچ ټي ایم ایل نه علاوه ځان ته فایل هم ورته کریټ کولی شو. دا ټولې خبرې به موږ کوو. فلحال به زه ولیکم ایچ ټي ایم ایل کوډ به زه لږ رایټ کړم او په دې کې به زه ولیکم پی ایچ پی کوډ. د هغې نه وروسته به تاسې په باډي کې هم سټارټ کولی شي پی ایچ پی، ټایټل نه ایلن هم سټارټ کولی شو، پی ایچ پی په هر ځای کې موږ کولی شو سټارټ. خبرې ته خیال شته که نه؟ نو تاسې زه به یې دلته سټارټ کړم، ټایټل نه ایلن دی، پی ایچ پی به داسې سټارټ کوم پی ایچ پی، بیا به کلوز بیرته څه کوو موږ پی ایچ پی به یې کوو. لومړی زه غواړم چې خپل فایل چیک کړم
چې زما فایل په سیستم کې ثبت شوی دی په سرور باندې رن کیږي که نه. د پرنټ دپاره به مو یو کیورډ ولیکو ایکو او یو میسج به زه صرف آوټپوټ کم. فار ایگزامپل هیلو ایوری ون، اینی میسج چې هر یو میسج تاسو لیکې ولیکئ. سیمیکالن دا ټرمینیشن دی. زه یو خبره تاسو ته تشریح کوم. دا ثبت کوم د هغې نه وروسته راځو موږ ګوګل کروم ته. تاسو ته ما ویلي وو چې پی ایچ پي به زه تاسو ته یوه نقطه تشریح کوم. د ایکو نه به سټارټلو او تر اینډ چې څومره موضوعګانې دي دا ټولې په دې کې موږ وایو. دلته د رن کولو لپاره موږ باید ولیکو لوکل هوسټ. خو یوه خبره په دې کې ضروري ده چې پورټ ایډرس به تاسې ورکوئ. پورټ ایډرس موږ سره دلته څومره ورکړی و؟ 2 اتیا د دې پورټ ایډرس و که نه؟ نو 2 اتیا به ولیکو. که تاسو ورته بل ایډرس ورکړي هغه به لیکئ ورته. په وین کې به دا خبره نشته. وین کې به صرف ډایرکټ لوکل هوسټ لیکو، خبره خلاصه. او په دې کې زین کې چې دی پورټ ایډرس څنګه دی شرط دی چې باید موږ یې ولیکو. بیا هماغه دلته پر د فایل د رن کولو په ټایم کې مونیسو دغه کوو. که چیرې تاسې پی ایچ پي مای ایډمین ولیکئ نو دا تاسې مای اسکیول ته وړي او مای اسکیول کې تاسې کولی شئ یو ډیټابیس کریټ کړئ. خو فلحال خو زموږ د ډیټابیس سره کار نشته که نه. په ډیټابیس باندې وروسته موږ خبرې کوو. زه غواړم چې زه خپل فایل دلته رن کړم. د خپل فایل د رن کولو دپاره باید څه شی ولیکم؟ زیکس. او د هغې نه پس زیکس ډاټ څه شي ډاټ پی ایچ پي. ایډرس په مکمل مونږ اول به زه زیکس فولډر وګورم شته مونږ سره که نه. هغې کې ګوره مونږ دې فولډر ورانه کړلو بلکې ډایرکټ فایل یې مونږ ته راکړلو. په دې چې زه کله هم کلیک والم ما ته به ولیکي هیلو ایوری ون. مونږ ته به هغه فایل دلته رن شي. اوس دا فایل په سرور باندې رن دی. دا فایل مونږ ډایرکټ بغیر د سرور نه رن کولی شو؟ نه. فایل مونږ سره په سرور رن شوی دی. اوس مونږ راځو پی ایچ پي لینګویج سټارټ کوو. تر ټولو اولنۍ خبره چې زه تاسو ته شروع کوم د ټولو موضوعګانو نه مخکې هغه مونږ سره 2 خبرې دي. د پی ایچ پي د سټارټ کولو لپاره مونږ چې ته د پی ایچ پي کوډ کو او د پی ایچ پي سټیټمنټ غواړو په براوزر باندې ډسپلی مونږ 2 قسمه کیورډ لرو. یو مونږ سره ایکو کیورډ دی، یو پرنټ کیورډ دی. 2 کیورډ دي چې هغه په پی ایچ پي کې د آوټپوټ په خاطر استعمالیږي. خو دا دواړه به کم ځای کې مونږ استعمالو. پوهېږئ ډفرنس باندې؟ ښه. ایکو چې دی دا هم د میسیج د پرنټ کولو په خاطر استعمالیږي او پرنټ هم د میسیج د پرنټ کولو په خاطر څنګه کو استعمالو. اولنی فرق دا دی چې ایکو فاسټ دی، تیز دی نسبتاً د چینه د پرنټ نه، یعنی آوټپوټ فاسټ راکړي سلو نه. اول یو فرق دا دی. دویم فرق دا دی په دې کې که فار ایگزامپل موږ 2 سټیټمنټ آوټ اوس مثال 2 ویریبل دي. فار ایگزامپل یو ویریبل د فرست نیم په نوم دی، فرست نیم، بل ویریبل لاست نیم په نوم باندې دی. 2 ویریبل دي په دې کې ما مثال الیس دا 2 ویریبل دي. فار ایگزامپل دی ویریبل کې موږ ډیټا سٹور کړی ده یا پرنٹ ټایم کې او یا هم سټیټیک طریقې سره. که پرنٹ ټایم کې سٹور کړی مثال مولیکل اسرار الحق فار ایگزامپل ذلیکم الته پریکټیکل هم به کار کوم په عارف زید ایک اوس کار کوي. کچېرې موږ د دینه آوټپوټ رالو دا په 2 طریقو سره راخسته شو. دا دواړه خو یو سټیټمنټ کې موږ ته آوټپوټ کول پکار دی کنه. نو موږ د څه کولای شو چې ایکو کا موږ ته شرط ایکو کا مثال دا ویریبل دی موږ سره. دا مثال فرست نیم ویریبل دی، دا لاست نیم ویریبل دی. موږ د څه کوي شو چې موږ لیکو مثال فرست نیم به د هغې نه وروسته موږ ډاټ کیږو. ډاټ همیشه د پر دې ته ممبرشپ اپریټر وایي. د دې وظیفه څه وي؟ کانکټینیشن. کانکټینیشن دې ته ویل کېږي چې 2 سټیټمنټه یا 2 ویریبلونه په یو ټایم کې موږ څه راواخلو؟ ډیټا راواخلو. که زه ولیکم ایکو فرست نیم بیا ډاټ کړم بیا ورته ولیکم ډالر سین فار ایگزامپل لاست نیم، نو دی به موږ ته د 2 ویریبلونه په یو ایکو باندې څه راواخلي؟ ډیټا راواخلي. چې دا کار پاسبل نه دی په پرنټ کې. پرنټ نشي کولی تا د کانکټینیشن ویلیو څنګه کې راواخلي.
دویمه خبره ده که چیرې مثال کنکټینیشن مطلب په پرنټ کې موږ نشو استعمالول لنډ داسې موږ وایو زه تاسو ته مثال درکم فار ایگزامپل زه دلته لیکم $10 فرست نیم یا ویریبل نه کریټ کو ډایرکټ موږ راځو دلته په دې کې داسې لیکو ما ولیکل اسرار الحق به ډاټ دم به لیکم عرب زی دا یو کنکټینیشن دی چې دو جملې سره یو ځای په یو سټیټمنټ باندې راځي موږ سره اوس چې کله موږ دې ثبت کو ایکو به موږ ته بالکل آوټپوټ راکړي په دې کې به مشکل موږ سره نه وي دلته تاسو دا HTML ټیګ استعمالوي کنه دا ټیګ هم په ایکو کې پر دغه کېږي پاسبل دی نو چې تاسو کله ایکو استعمال کړئ دا به مشکل نه درکړي آوټپوټ به صحیح طریقې سره درکړي نو یو ایکو ګوره د ایکو ډیفرنس دا هغه نقطې دي چې باید موږ یو چې د سافټویر چاته جوړو حتما به دې خبرو ته سوچ کو ایکو اول دا چې فاست دی د پرنټ نه دویمه خبره چې نه کنکټینیشن په دې کې کیږي دریمه خبره دا چې د HTML چې څومره ټیکس دي هغه موږ کولی شو داخل د ایکو استعمال بل خبره دا ده کچيري مثال زه د ډاټ په ځای باندې کاما استعمال کوم کنکټینیشن او کاما دا دو ډیفرنٹ ممبر اپریټر دي ډاټ چې دی دا د دې لپاره استعمالېږي چې دوه سټیټمنټ دي زه غواړم دا کنکټینیټ کوم کنکټینیټ یو ځایوالي ته وایي جوین کولو ته ویل کېږي او کاما د دې لپاره استعمالېږي چې یو جمله دا دی دا کنکټینیټ کوي ما دا اسرار الحق ځان ته جمله ده او عرب زی ځان ته جمله ده دا د مونږ ته پرنٹ کا رائے کرا ګوره ډاټ کنکټینیشن کې تاسو په ایکسل پروګرام کې تاسو یو مثال دی کنه ایکسل پروګرام کې کنکټینیټ په نوم باندې فنکشن دی زه تاسو ته یو پریکټیکل مثال درکم ګورئ کزل دولیکم اسرار الحق مثال عرب زی ما سولیکل عرب زی دلته لیکم ایکول به راغی نو رسته کوم فنکشن لیکم concatenate function وزدي کې دا انتخابم کامقدم بیا دا انتخابم چې انټری کو دواړه سره یو ځای کی نو دا الټ ډاټ اندغه وظیفه اجرا کوي چې دواړه نه ویریبل یو ځای کول لاندو دی دا یا دوه ویریبل نه په یو ټایم کې ډیټا راغستل او هغه سره کمباین کول یو ځای کول دا د ډاټ کار دی خو کامه سکی کاما د سکار نه کی چې دا تاسو سره د شکل سره یو ځای کی کاما ته تجرید یو ایکو په درو باندې دوه سټیټمنټ رالی خو اسرار الحق بزان ته سټیټمنټ وی او عرب زی به ځان ته سټیټمنټ وی کنکټینیشن په خاطر باندې موږ ته استفاده نه کو وګورئ آوټپوټ کې کوم فرق هم نه راځي او د دې کامی استعمال په پرنٹ کې موږ سره پاسبل نه ده دا د ایکو او د پرنٹ ترمنځ فیصله چی شو ډیفرنس شو څو فرقونه شو څلور اول دا چې فاست دی دویم دا چې کنکټینیشن کیږي دریم دا چې کاما موږ یوز کو سپرایټینګ کیږي په کې سپرایټینګ دې ویل کیږي چې سټیټمنټ لیکو به جداواله په کاما باندې ورکو ورته او څلورم دا چې د HTML کوم ټیګز دي هغه هم داخل د استعمالېږي اوس کې مثال زه کاما استعمال کوم او دلته زه چې ولیکم پرنٹ مې ولیکلو او دا مصب کړو غیر پس مې ریفریش کړو صحیح شو کنه دا پاسبل نه دی یا فار ایگزامپل بدی کې څه شي لیکم ډاټ دا پاسبل نه دی او ډاټ کنکټینیشن کنکټینیشن کیږي کنکټینیشن ځکه کیږي او موږ کې موږ کامو لیکل کنه کنکټینیشن کې خبره ده کنکټینیشن د یو ممبر اپریټر دی چې هغه د ویریبل نه تا ته ډیټا را ده هم میسج لیکلی دی د ویریبل نه ډیټا موږ رالو هغه ممبر اپریټر دی هغه موږ په هر ځای کې استعمالولی شو اوس په جاوا سکرپټ کې چې موږ استعمالو پلس دلته چې موږ چې استعمالو ډاټ استعمالو دا پاسبل دی دا پرنٹ کې پاسبل دی بل کومه خبره موږ سره وکړي فرست واله خو چې هغه ایکو چې ایکو د دې نه چې هغه فرست دی لن بده سي مونږ وایو چې مونږ کله جاوا سکرپټ وایو مونږ پکې سوري PHP وایو د پرنٹ نه استفاده نه کوو
د چی نه استفاده کو ایکونه تاسو څومره پروګرامینګ چې شوی دی ټول کې شی استعمال شوی دی ایکو استعمال شوی دی اولډ چې کوم لینګویج پی ایچ پی لینګویج دی پاره کې به زیاتره زیات استفاده د چی نه شوی ده پرنټ نه شوی ده ګوري مونږ د پی ایچ پی وایو ځینې کوډونو سره به کېدای شي تاسو آشنا یې خو د هغې دپاره مونږ کېدای شي هغه بلکل مونږ ونه وایو صحیح ده د هغې په بدل کې مونږ اپډیټ چې نوي کوم کوډز دي هغه مونږ وایو صحیح ده که نو چې کوم مونږ پرېښي دي هغې په مقابل کې به نور کوډونه مونږ تشریح کوو او دا مهمه نه ده چې هم زاړه تاسې زده کوئ مو نوي زده کوئ اپډیټ چې زده شو زاړه چې تاسو خپله سرچ وکړئ هغه تاسو ته بیا ذهن ته راځي نو یو خبره په دې کې مونږ سره د دا شوله اوس د ایکو او د پرنټ نه پس مهمه خبره په دې کې مونږ سره د چی ده اولنۍ خبره مونږ سره په دې کې ده د ویریبل یو خبره دا یاد ساتئ چې دلته مونږ دا سنگل کوټیشن اخیستی که نه ډبل کوټیشن مونږ کولی شو د ایکو په در باندې مونږ چی وکړو دا سنگل کوټیشن کې هم واخلو ډبل کوټیشن او سنگل کوټیشن او دا کوم چې مونږ په دې سنگل کوټیشن کې اخیستی دي سنگل کوټیشن کې ما اخیستی دي ګورئ ډیټا ټایپ مونږ ویلی دي مختلف قسمه ډیټا ټایپ دي که په سنگل کوټیشن کې راشي یا په ډبل کوټیشن کې په پی ایچ پی کې دواړه د سټرنګ معنا لري صحیح ده که نه اوس په دې مثال په سی پلس پلس کې سنگل کوټیشن د چی دپاره یوز کوو مونږ کاري صاحب د کار ډیټا ټایپ دپاره یوز کوو خو دلته چې دی که سنگل وي که ډبل وي دواړه به د څه لپاره استعمالیږي دواړه به د سټرنګ لپاره استعمالیږي هدف باندې ورسېدئ تاسو بل په دې کې موضوع د مونږ سره ویریبل څه ته ویل کېږي یو ویریبل دی یو ایکسپریشن دی ویریبل مونږ وی ویریبل از ا میموري لوکیشن which we store whole data ویریبل هغه میموري لوکیشن دی چې موږ پکې هر قسمه ډیټا څنګه کولی شو ساتلی شو تفصیل ته ډېر زیات ضرورت نشته دی ځکه دې باندې خو پوهېږئ انشاءالله که نه ویریبل خو پېژنئ پی ایچ پي کې هم دوه قسمه ټایپس آف ویریبل دوه قسمه دي یو لوکل ویریبل دی یو موږ سره چې دی هغه ګلوبل ویریبل دی لوکل ویریبل هغه ویریبل دی چې هغه انساید د چی وي انساید د بلاک او ګلوبل ویریبل هغه دی چې هغه تاسو سره آوټساید د بلاک او فرق دا دی چې لوکل ویریبل صرف د بلاک په داخل کې ایگزیکیوټ کیږي او موږ ته استفاده کولای شو ګلوبل ویریبل هغه دی چې هغه هم انساید کې کار کوي هم آوټساید کې یعنی پبلک دی دا موږ سره صحیح شلو بل په پی ایچ پی کې چې کله ویریبل موږ جوړو د ډیټا ټایپ ته انتخاب ضرورت نشته د ویریبل د جوړولو لپاره به موږ کوم ساین دو ډالر ساین رولز اماغه رولز دي کوم چې تاسو په سی پلس پلس کې په جاوا سکرپټ کې ویلي دي مثال نمبر بنئ سپیشل کریکټر بنئ د دوه لغتونو ترمنځ به سپیس نه صحیح شو کنه همدغه شان ته موږ سره به کیورډ نه دا هغه رولز دي چې موږ یې د ویریبل لپاره څنګه کو اخلو نو ډالر ساین د دې لپاره شرط دی چې موږ یې په دې کې کیدو لکه جاوا سکرپټ کې ورته چې کېدل کېږي وی ای آر الته آپشنل دی که وی ای آر موږ لیکو یا بیخي نه لیکو ورته او په پی ایچ پی کې به نن آپشنل دی دا به حتما لیکل کېږي اوس مثال ما ډالر ساین ولیکلو ویریبل نیم ورکوم فرست نیم صحیح شو فار ایگزامپل زه لیکم ډالر ساین لاست نیم ویریبل په دې ترتیب سره موږ کریټ کوو د ویریبل د جوړولو لپاره موږ دلته باندې پی ایچ پی کې ډالر ساین فرست نیم از ایکول ټو اسرار الحق ډیټا ټایپ دی په خپل ځان ته انتخابي استا ډیټا ته ګوري او د هغې مطابق شی کوي انتخابي اوس مثال که زه داسې ولیکم فار ایگزامپل پرسنټیج 88.3 د دې ډیټا ټایپ شی دی فلوټ نو دی په خپله اټومیټیکلی ځان ته دا ډیټا ټایپ اساین کوي اوس که موږ چې ته مثال د ایکو اپریټر نه استفاده کوو ډالر ساین چې لیکم زه فرست نیم نو چې کله موږ دا ریفریش کوو موږ ته به نوم راکړي
خبرې ته خیال شته کنه پوه نه شوم او کنه تاره مثال स्टेटमेंट है کنه بدل درا شولې ک ایکو کم ته چه مثال زلی کما ایکو کم ته ډالر سین پرسنټیج اوس دا موږ ثبت کو دا غیر ثبت کول نو ورسته راځو موږ دا ځان سره ریفریش کو اوس که چې ته مثال پدې کې موږ دسو ز راځم دلته ولیکي بولډ یا مثال هیډینګ 2 داخل د دې کې ویریبل کې دا ولیکه سبب بار بار دې ته لیکي او که دې ته مثال موږ هیډینګ ورکو ویسو دا ډبل کوټس کې نه دي هیڅ خبره نشته دلته راشي ولیکي ډبل کوټ صحیح شو اوس ګوري کنکټینیشن ته کنکټینیشن پیدا دا د لیکما هیډینګ 2 صحیح شو ډاټ بیا داغه نورسته ډاټ بیا ډاټ بیا داغه نه پس ډبل کوټ بیا داغه نه پس دلته بچ شو لیکومګه کلوز هیډینګ 2 ها دا به ثبت کومګه ډایرکټ به ولیکو صحیح شو دا کنکټینیشن ضرورت تل نشته پکې دا دغه د موږ سره فلوټ ډیټا دا دلته به څه وکړو ها ګورئ دا پر دغه راغلی موږ سره دلته به سوري کې تاسو ډبل کوټ هیډینګ 2 صحیح شو او کلوز به چی کومګه ګورئ ها ډاټ هیډینګ 2 دا غنه پس به دا ریفریش کو صحیح شو نو موږ ته به آوټپوټ راکړي نو دلته تاسو په ویریبل کې ډیټا سٹور کولای شئ کوم ماډل ډیټا چې دلته تاسو سٹور کړئ دا غیر پر ډیټا ټایپ په خپل انتخابي کی اساین کیږي ورته موږ کې چې مثال غواړو چې یو ټیګ په ویریبل کې موږ دا کو مثال کم ټیګ ز دلته ډالر سندم به راغی نو رستری کوم بریک به لیکم ایکوال ټو دلته ز چې لیکم بی آر ټیګ لیکم ز وسګوري دلته موږ سره دا څو سټیټمنټ دي دو سټیټمنټ دي موږ سره کنه دا په یو لین کې ذکر راغلی چې ته موږ هیډینګ ورکړی دی هیډینګ چې کله والی به لین خپل بریک کیږي هو دا بی آر ټیګ ز غواړم اوس کوم مثال د دینه ورسته زه ولیکم ایکو زه لیکم مثال هلو everyone مثال دا میسج مو ولیکلو صحیح شو دا غنه پس راځو دا ریفریش کو اوس یو بل میسج هم ځلی کما مثال د مو ولیکلو hello everyone dot this is PHP class صحیح شو concatenation dollar sign شي break مثال د PHP الته ډیفالت مو چې سٹور کړی کی بیا نو بریک په څه وځي پېژرا کی بریک وځي پېژرا کی دا باید مونږ دلته ولیکو دې ځکه صحیح شو د دوه سټیټمنټ ترمن باید شی وکي بریکینګ وکي نو دا مونږ سره د ویریبل د جوړولو لپاره طریقه چې ویریبل کله کریټ کو ډالر ساين به سر کې مونږه ودو دویمه خبره دا ده چې د دې نه ورسته مونږه چې کومه موضوع باندې خبرې کو هغه زمونږه موضوع ده چې اپریټرز مونږه زه صرف لیکم بیا به درس بس کو صحیح ده اپریټر مونږه څو قسم لرو یو ارثمټیک اپریټر دی یو مونږ سره چې اساینمنت اپریټر دی دا موضوعګانې زه په تیزی سره تشریح کوم ځکه د خبر ټولو سره تاسو آشنا یې صرف ریویو مونږ په دې باندې کوو همداشان کمپیریزن اپریټر دی همداشان مونږ سره چې لاجیکل اپریټرز دي او بل موډیفای اپریټر دی مونږ سره صحیح شو همداشان
دا چې دی موږ سره تقسیم، ضرب، جمع، ماینس او ریمینډر. دا چې دی اساینمنټ اپریټر چې دی اکول، پلس اکول، تقسیم اکول، ماینس اکول او ضرب اکول، نه هغه بل دی. کمپیریزن اکول اکول، ټریپل اکول، ناٹ اکول، دا په دې کې کمپیریزن اپریټر راځي. او لاجیکل اپریټر چې دی هغه اینڈ دی او آر دی او بل ناٹ دی. موډیفای اپریټر چې دی پلس پلس او ماینس ماینس، دا اپریټر دی. را روان کلاس کې ان شاء الله دا یو موضوع ده ټوله، سبا به ان شاء الله په دې باندې کار وکړو. صحیح شلو.